د پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو په کور باندې حمله شوې ده او نیلو پکې قتل کړې شوې ده. آیا دا خبره څومره حقیقت لري؟ په سوشل میډیا دغه خبر ډیر زیات وایرل شوی دی چې د نیلو په کور حمله شوې ده او هغه پکې هم قتل کړې شوې ده. دغه ټول معلومات در سره هم شریکوم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. او که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. د پښتو مشهوره سندرغاړې نیلو جان خو به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې د سوات سیمې اوسیدونکې ده او د ډیر وخت یې د پښتو سندرې ویلي دي او ډیر زیات مینوال لري چې ډیرو پښتو فلمونو ته هم سندرې ویلي دي او داسې ویل کیږي چې هغې به مخکې ډانسونه کول او بیا یې سندرې ویل شروع کړل. اوس چې د هغې په باره کې کوم خبر مخې ته راغلی دی نو داسې ویل کیږي چې هغه وژلې شوې ده. نو دوستانو له دې خبر په باره کې موږ پوره معلومات وکړو چې هغه په لایو ویډیو کې ټول حقیقت ښکاره کو. نو هغې سره دا حادثه څنګه رامخې ته شوې ده. نو د ټول معلوماتو نه بعد معلومه شوه چې هیڅ حادثه ورسره نه ده شوې او الله تعالی دې وکړي چې هر مسلمان سره داسې واقعه رامخې ته نشي، ځکه چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. که هر څه کوي نو هغه یې د الله تعالی سره خپله معامله ده. نیلو جان اوس سندرې نه وایي چې څه موده مخکې یوه انټرویو شوې وه چې هغې د ټولو خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې زه اوس سندرې نه وایم او دوستانو له تر اوسه یې واده هم نه دی کړی. نو دوستانو د ټولو معلوماتو نه معلومه شوه چې نیلو جان بالکل روغ جوړه ده او هیڅ حادثه ورسره نه ده شوې. دوستانو زموږ معلومات تر دې ځایه پورې وو چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.